نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره بیعت پر اسلام باندې کړی، پر جهاد باندې کړی، په حدیبیه کې پر جهاد باندې بیعت سره وکړي چې ګوري جنگ په پردي نه کله اهل مکه سره موږ په جنگ کې شو در مرګ پورې په تاسو سره جنگ کېږي. دا تعهد بیعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر عبادت باندې ماخذ دی. ګوره د جماعت منځ بکې پر دې باندې بیعت دا بیعت څه شی دی؟ دا پیرانو سره چې دا بیعت کیږي دا څه شی دی؟ تاسو کامل پیر پیدا کړئ، یو ښه پیر پیدا کړئ چې متشریع وي، عالم د شرع وي، د سنتو پابند وي، تقوا او ورع پکې کې وي. تاسو د داسې پیر سره بیعت وکړئ. دا درې شیان دي، یو سیاست دی، یو شریعت دی، یو طریقت دی. دا درې سره لازم دي چې شریعت هم چلے، طریقت هم چلے، سیاست هم چلے. سیاست دا جهاد دی، شریعت دا علم دی، طریقت دا عمل پکول. په شریعت باندې لار معلومیږي، په طریقت باندې لار چلیږي، په جهاد باندې لار خپل. دا بدرې سره یې که عالم او خامخا به سیاسي هم وي. دا شرعي سیاست دا جهاد دی چې د اسلام د لپاره زمينه برابر شي. او که عالم او خامخا به صاحب د طریقت هم وي، طریقت به مو سره صوفي به هم وي. دا درې سره شان چې دا سره لازم دي. نو نبی